अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तासु गोरिया बसीन खबर ज़ोम इदरीसान निन जो बेरा बिया मुफ्ती साहब सरा रागलिम और निन यो दुआ क्वेश्चन के इश्यू चे इजाज़त चे मुफ्ती साहब ने पोस्को चे दे बारा के तासु से पे जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। से गए मुफ्ती साहब खैर हदीस दे मुफ्ती साहब तासु मदा दो आए कि दा वीपीएन ची को मालिक यूज़ की दे बारा के तासु से राय दे दा जायज़ दे कि ना जायज़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल की खबर दादा ची VPN दा څه شی دی ډیرو خلکو ته خدا پته هم نشته چې VPN څه ته ویل کیږي کنه. بالکل صحیح ده. نو دا VPN چې دی دا مخفف دی د ورچوال پرایویټ نیټورک نه، دا د یو نجی نیټورک نوم دی. بالکل. او عموما د دې په ذریعه سره پاکستان کې چې کوم خلک VPN استعمالي ته هغه مختلف مقاصد وي، نو د هغه مقاصدو په بنیاد باندې موږ دا ویلی شو چې دا جایز دی یا ناجایز دی. بنیادی طور سره دا یو ټکنالوژي ده یا یو آله ده یا یو ایجاد دی، او ایجادات چې کوم دي هغه بنیادی طور سره نه حلال وي نه حرام وي، د دې دارومدار د هغې په استعمال باندې وي. که د یو شي استعمال صحیح وي نو هغې ته به ته وایي چې دا صحیح دی، که د یو شي استعمال غلط وي نو ته به هغې ته وایي چې دا استعمال نه دی غلط دی. لکه موبایل دی، نن سبا یو د موبایل صحیح استعمال دی، بالکل یو د موبایل غلط استعمال دی. عام طور سره سمارټ موبایل نن سبا زموږ معاشره کې الکان جنګي استعمالي د هغې چې کوم پهلو غلطه ده، موږ وایو چې دا استعمال د موبایل غلط دی، او کم استعمال طریقه چې صحیح ده موږ وایو چې دا استعمال طریقه د دې صحیح ده. ډېر خلک د دې موبایل نه ډېرې ښې فایدې اوچاتوي، د قرآن تعلیم، د دین د تعلیم، ذرایع ابلاغو په طور باندې د تبلیغ دین دپاره دې استعمال کوي. نو سودا ته نشي ویلی کنه چې موبایل ناجایز دی یا موبایل حرام دی. د موبایل د حرام او د حلت سره د دې خبرې څه تعلق نشته چې دا اله حرامه ده یا حلاله ده. ها که یو سړی غلط استعمال کوي د هغه سړي دپاره غلط استعمال حرام دی. فحش مواد یو سړی پیلاوي د دې په ذریعې سره هغه حرام دی، غلط دی. لیکن که صحیح طریقې سره یو سړی موبایل استعمالوي بالکل ټیک ده. نو دغه شان د VPN نه، د VPN بنیادی طور سره دا نه حلال دی نه حرام دی، دا خو یو ټکنالوژي ده چې د هغې په ذریعې باندې زموږ په پاکستان کې نوجوانان د مختلفو مقاصدو لپاره دا استعمالوي. نو هغه خو د هغو د مقصد باندې ډیپینډ کوي. که د غلط مقصد لپاره دا استعمالوي نو بالکل غلطه خبره ده. تاسو څه رایه دی چې خلک استعمالوي؟ نه، هغه خو لکه استعمال تاسو ما ووایي که نه چې هغه مختلف دی. اوس حکومت ته طرف نه په دې باندې پابندي ده که نه، بالکل غلطه ده. هغې وجه دا ده چې معاشره کې یو شی داسې دی چې هغې نیګیټیو استعمال یو زیات دی، منفي استعمال لا هغې زیات دی. نو د حکومت دا انتظامی ذمہ داری ده چې د انتظامی ذمہ داری په حیثیت باندې انتظامی طور سره د هغې نقصانات چونکې زیات دي، د هغې په ذریعې سره چونکې لکه کوم یوزر د VPN چې کوي د هغه د ځای پته نه لګي چې د کوم ځای نه هغه VPN استعمالوي، کم ویب سایټ ته هغه رسایي حاصلوي د هغې پته نه لګي، کم مواد چې بلیک دي پابندي ده په هغې باندې پاکستان کې یو سړی هغه مواد ته ځان رسوي. اب اوس هغه موادو خبره ده، اوس یو سړی غلطو موادو ته د VPN په ذریعې باندې رسایي حاصلوي، بالکل غلط ده، ناجایز ده، دې استعمال نه دی پکار. خو یو سړی د صحیح استعمال په طور باندې یو صحیح ویب سایټ دی چې پاکستان کې هغې ته رسایي نشته او د VPN په ذریعې سره داسې یو معلوماتي سایټ دی، دینی معلومات دي یا نور څه داسې معلومات دي چې د VPN په ذریعې سره هغې ته هغه رسایي حاصلولی شي، هغې خو مسله نشته. ستاسو دا رایه دی چې دا نیت باندې منحصر دی؟ دا د صحیح په استعمال باندې منحصر ده. باقي د حکومت ته طرف نه په هغې باندې پابندي هغه یو انتظامي معامله ده. اوس اسلحه ده ہے نا، اوس اسلحه ته خو یو سړی غلط نشي ویلی، ټوپک دی، پستول دی، دا د جهاد دپاره هم استعمالیږي.
بالکل او دا د دهشتګردۍ او د قتل و غارت لپاره هم استعمالېږي. مالی بالکل لیکن کم معاشره کې چې یو شي استعمال غلط دی نو دا د حکومت ذمہ داری ده چې د غلط استعمال د روکتام لپاره په هغه شي باندې پابندي ولګوي. بالکل نو دغه شانتي وی پی این ټیک ته بیسیکلی طور سره دا نه غلط دی نه صحیح دی، لیکن که دې استعمال غلط دی حکومت انتظامی طور سره به دې باندې پابندي لګولی شي. صحیح ده. بل سوال دا دی چې اسلام کې دا سیاست جائز ده که ناجائز ده؟ اسلام کې سیاست دا خو داسې یو سوال دی چې لکه روز روشن د روز بشنتے روخانہ خبر دا بالکل وہی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتے ہیں چنگیزی ہے نا. بل خبر دارا چې زمون په معاشره کې دا تپوس چې خلک کوي چې سیاست په دین کې جایز دی، سیاست په دین کې جایز دی که جایز نه دی؟ بالکل. نو د دې سوال کوونکي نه زما دا سوال دی چې د هغه په نسبت باندې د سیاست څه ته ویل کېږي؟ بالکل که د سیاست تعبیر او مقصد هغه چې کوم قرآن او حدیث بیان کړل بالکل چې سیاست د حسن تدبیر نوم دی، د حسن تدبیر په طور باندې په ښه تدبیر باندې د ملک دپاره د قوم دپاره د معاشرې دپاره سوچ بچار کول، منصوبې جوړول اور پلانونه کول، که دا د سیاست نوم وي، خدمت خلق د سیاست نوم وي، نو دا په دین کې جایز نه، دا عین د دین حصہ ده. لیکن عام خلکو ته یو سړي ته دا پته نشته چې سیاست څه ته ویل کېږي. عام خلکو په ذهن کې دا ده چې سیاست دروغ ته ویل کېږي. بالکل عام طور سره خلک دا وایي چې سیاست دروغ ته ویل کېږي. عام خلک داسې وی چې دا مولا کار نه دی، مولا کار داسې دی چې دا مسله ساتي. نه نه دا غلطه خبره ده. سیاست چې کوم دی که نه دا د خدمت نوم دی. سیاست د ملک او د قوم په مفادو کې د فیصلو کولو نوم دی. سیاست چې کوم دی دا د بهترین تدبیر او د پلانینګ نوم دی. او په دې باندې چې څومره مولا پوهېږي نو دغه شی بل سړی په دې باندې نه پوهېږي، بلکې دا اصل کار سیاست که په دې معنی سره دا کار د مولا دی. ستاسو څه رایه دی؟ زما رایه دا ده چې زمونږ په سیاست کې چې څومره بګاړ راغلی هغې وجه دا ده چې مولا د سیاست نه ځان شاته کړلی. مولا له پکار ده چې سیاست ته راشي، ځکه چې دا د مولا کار دی. کانا بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، د بنی اسرائیل پیغمبران سیاست په دغو پیغمبرانو کو. العلماء ورثة الانبیاء، انبیاء دا د علما دا د انبیاء وارث دي. نو که دا علما د خپل وراثت پریدي هغه خلکو ته چې هغه د هغه وراثت حقدار نه دي، بالکل چې د هغې په الف بی باندې هغه ونه پوهېږي، ظاهره خبره د معاشره به خرابېږي. نو موږ زما عرض دا دی، زما خو طرف نه زما رایې دا ده چې علماو له پکار ده چې د خپل وراثت په خپل لاس کې واخلي او سیاست په خپل لاس کې واخلي. او دا خبره چې چا پیلاو کړله چې سیاست د مولا کار نه دی، دا د کسی دشمن نے اڑائی ہوگی ہے، یہ بات کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. بالکل. جی ناظرین، تا مونږ سره موجود سټوډیو کې مفتی محمد بشیر یوسف جای صاحب تاسو هغه خبرو واورېدل، هغه سوالونو جواب ورکړو قرآن او حدیث روشنی کې او دلال سره، او تاسو له ماته یقین دی چې تاسو له ښه لګېدلی یو او دې سره یې مونږ له اجازه ورکړئ. ادریس خان له او مفتی صاحب له الله نیک بان.